په هرات ولایت کې د اسلامي امارت او ترکیې د مامورینو په حضور سره د اوو مرستون کورونو فعالیت پیل سو. د یادو ودانیو د جوړ لګښت چې د ترکیې د سرې میاشتې لخوا ورکړل شوی شاوخوا $150,000 کیږي. پروژه مرستون هرات که هست بسیار یک پروژه مهم است و انشالله با برکت از این پروژه خداوند متعال انشالله یک برکت خاص خود را در این پروژه نازل میکنه و با مردم یک خیر مقدم میشود. فعالیت‌های امدادی و حمایت ما در مناطق غرب افغانستان نه تنها شامل مداخلات فوری برای کاهش تاثیرات بلای طبیعی است، بلکه پروژه‌های بهبود اجتماعی و اقتصادی بلند مدت را نیز در بر میگیرد. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې د نقدي او غیر نقدي مرستو د ویش له لارې د زرګونو رواني ناروغانو او بې کوره شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه شوې ده. کدام جای که دیوانه باشه، اگه زنانه باشه، اگه مردانه باشه، از طرف هلال احمر او گرفته می شود و به در مجانین برده می شود و برای او صفایی می شود، لباس خوب برایش بجان پوشیده می شود و برایش نان و هر چیز برابر می شود. با تعداد 7 تعمیر که در مجموع 48 اتاق نشیمن داره با هزینه بیش از $150,000 جور شده. دسترس جمعیت هلال احمر افغانی انشالله در آخر محفل تسلیم داده می شود. د هرات والی شیخ اسلام جار له زلزله ځپلو، سیلاب ځپلو او اړمنو کورونو خلکو سره د ترکیې د همکاریو قدرداني وکړه او دغه همکاري د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا ښه والي لپاره ارزښتناکه وباله. اداره محلی امارت اسلامی افغانستان اراده داره که ولسوالی های کوهستانی ما به درخت هایی که آنها در مقابل شرایط اقلیمی فعلی در مقابل آب مقاوم باشند و مثمر باشد، مثل جوز، بادام، پسته و غیره درخت هایی که مردم منطقه هم از مهاجرت اقلیمی نجات پیدا کنند یک پروگرام داره. په ټول افغانستان کې تقریبا موږ و مرستونونه لرو. هغه کابل دی، جلال آباد دی، کندهار دی، ننګرهار دی، مزار ده، کندوز دی، هرات چې دغه هرات دی. موږ دغه مرستونونه په ټوله دغه کې لرو. د یادونې وړ ده چې د هرات د مرستون د ناروغانو د کورنیو په وینا دوی به د 3 کلونو تخنیکي او حرفوي زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیرته په ټولنه کې شاملیږي.